قدرمن لیدونکو موږ راغلي یو شکردرې ولسوالۍ ته. دا چې شکردره ولسوالۍ له ځان سره څه لري، څه ښکلاوې لري، له موږ سره یې په دې لاروي خپرونه کې وګورئ. بنده که به اینجا شما آمدین در اینجا سیل میکنی اطراف پذیره یلت مهربانی الاستک ټول خپل خپلوان یې کلیوال یې څه کاکا زامن یې ټول د کاکا زامن کاکا زامن خو بیا ډېر یو بل سره شیرین وي. تماما اقوام جابجا شده در کار زمین همش اقوام نیک، مردمای نیک، مردمای خوبی است. به می خاطر که در زمستان گلها چیش ما بتانیم گلها را نگهداری بکنیم. په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی. قدرمن لیدونکو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. تاسو د لاروي خپرونه د جانان افغانستان له یوې بلې څنډې څخه ګورئ او زه محمد عمران بهادر مو کوربتوب کوم. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ د ژمي موسم دی، واورین موسم دی او د هېواد په ډیری ولایتونو کې واورې ورېدلې دي او هېواد ځان ته د یعنی د ژمي جامه یې اغوستې ده. په همدې تړاو موږ راغلو. تاسو به د شکردرې ولسوالۍ د اوړي انځور ډېر لیدلی وي، خوند به مو ترې اخیستی وي. موږ په دې خپرونه کې راغلو تر څو د همدې ولسوالۍ یو واورین انځور، هغه د ژمي د موسم ښکلی انځور تر تاسو پورې در ورسوو. هیله ده تر پایه ملتیا وکړئ. لاروي خپرونه له شکردرې ولسوالۍ څخه مه هېروئ. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې د شاه عروس بند لږ پورته موقعیت لري او دغه ځایونو کې ونې لکه څنګه چې تاسو د ونې ګورئ پاڼې پکې نشته دي او یو د ناجو ونې دي چې هغه ژمی وړی شنې ولاړې وي، یو ځانګړی ښکلاوې لري. دا چې ستړي مه شئ، جوړ خیرت وایي، دوی سره به هم وغږېږي، دوی هم جوړ خیرت بخیر جوړ. دا راته ووایه چې د دغه ځای مکاتب بیا د تاسو نه لرې دي او که نږدې دي څه رقم؟ نه دلته موږ پورته خپله مکتب شته، درې مکاتبه دي پورته، موږ ته بیا نیم ساعت لار راځي پورته. ډېر ښه. بیا دا ټول خپل خپلوان یې کلیوال یې څه کاکا زامن یې ټول د کاکا زامن د کاکا زامن خو بیا ډېر یو بل سره شیرین وي. ښه. بیا په دې ټولو کې کوم یو ډېر شوخ دی؟ شوخ خو دغه دی. راشه ته وایي شوخ یې دلته ولرې. قوارې نه خو هم شوخ معلومیږي چې په راتلونکي کې غواړې چې په کومه برخه انجینرۍ برخه کې کار وکړې، ډاکټرۍ کې کار وکړې، موږ غوندې یو ښه نطاق چې خدمت وکړې دغه ټولنې ته، کومه برخه کې غواړې؟ زه غواړم چې انجینر شم، د خلکو په هغه وطن کې وګرځم، خلک ښه باید وضعیتونه خراب نشي. سړک ورته جوړ کړې، ویالې جوړې کړې، سړکونه ورته جوړ کړم، ویالې ورته جوړ کړم. همدا غواړم چې زه ورته وکړم. ډیره مننه، ځئ ورشئ، ښه وخت ولرئ. ډیره مننه، خیر سي. ډیره مننه کور ولرئ، خیر سي. خدای مل شه، خدای مل شه، خیر لاړ شئ. قدرمن لیدونکو رښتیا هم د وطن راتلونکي همدغه کسان دي. خدای دې دوی خپل آرزوګانو ته ورسوي، ځکه وطن په همدغه نسل باندې جوړیږي. کله چې یوه ښه انګیزه ولري، یو ښه فکر د وطن په اړه ولري، نو وطن جوړیږي. زه به خبرې ډېرې نه اوږدوم. په ور به شو د بند شاه عروس په طرف به ورشو، هلته به د نورو هېوادوالو سره د زړه خواله وکړو، ځکه لاروی خو مجبور د ټولو سره یو سلام علیک ولري. قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ دا د شاه عروس بند دی چې یعنې هغه د اوبو بندښت په همدې ځای کې رامنځته شوی دی. کاکا جان خوب هستی؟ بخیر، خانه خیرتی است؟ شما خوب هستی؟ آرام دارم است. خیر. تشکر، خیر ببینید. در اول خود به بیننده معرفی کنیم. من محمد اشرف ملک زاده هستم، از بالای بند شاه عروس قریه میدانک میگن.
از روی خانه ما اوج است. دیگه دمی سایه بند در این پروژه ما متضرر شدیم. دیگه بند و منافع کل مردم است. از آبش برقش از استفاده میکنن دیگه. کدام طرف میرفتی؟ مزاحم شما شدم، بخشش باشه. ما میرفتم بازار شکردره. مزاحم شدم ها؟ نه مزاحم نشده. دیدیم تان خوش شدیم دیگه میرفتیم طرف بازار شکردره. بسیار خوب. آجی صاحب میایم سر شکردره، میایم شکردره. خوب دمی بهار کلش میایم، مردم میبینه از اینجا دیدن میکنه. اما در زمستان یک هوای بسیار صاف و یک هوای بسیار، یک محیط بسیار جالب داره. اینجا خب برباری ها زیاد میشه، زیاد کوه و تورا سالا بند برق هم جور شد که اما فضا رو خوبش میسازه که جایی خاکبات نباشه. آجی صاحب همین شکردره در میوه ها نام داره. همین که میوه داره از برکت می بند است بخیانم. او داره سابق هم او داشت، حالا از این بند که مردم پایین استفاده میکنن دوگام میوه و هر چیزشون با وقتش که بخوره باز هم قدر خوبش میباشه. مزاحم شما شدیم، شما برین بازار، ما میریم طرف می بندش شاعروس هم ببینیم که آبش چقدر شده و می خاطر. خداحافظ شما. خداحافظ شما. قدرمن لیدونکو، ورزو د شاعروس بند په لوري قدرمن لیدونکو، لکه څنګه هم چې هلته په پیل کې ویلې چې هلته اوبه نه وې، بلکې دلته چې د بند سر ته راوختلو، بند نو د بس اوبو نه ډک تکه شین تصویر لري او په سر یې د واورې نه ډک غرونه دي. دلته نه یوازې چې ما ځوانان ولیدل، دوه معزه سپین ږیري مې هم ولیدل. د دوی په طرف ورځم چې دوی سره هم د زړه خواله وکړم. السلام علیکم حاجی صاحب محترم، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ حاجی صاحب محترم شما خوب هستین؟ بخیر. ما در این طرف استاد میشیم به خاطر که قد ما کم ذره بلند است. چطور حاجی صاحب؟ حاجی صاحب محترم خوش آمدی به برنامه رهگذر. اگر در اول خود معرفی کنی به بینندگان عزیز ما. شما هم خوش آمدین. اسم ما حاجی طلا محمد، باشنده کارزمی، ولسوالی شکردره. خوش آمده. این جانم عبدالرازق، باشنده ولسوالی شکردره، ولایت کابل. در این منطقه شما که آمده بسیار خوش آمده. از برنامه تان ما تشکری میکنه. ما از شما بسیار خوش میشیم. این مسائل هایی که مثال این بند که به اینجا شما آمدین، در اینجا سیل میکنی اطراف از اینجا، این تو مهربانی الاستک به خاطر از اینجا بر تمام مردم بر تفریحگاه شهر روزهای جمعه پنجشنبه از شهر کابل از هر جای در اینجا عودت میکنن. چی باعث شد که شما آمدین اینجا؟ ما هر وقت که دق میاره میاییم همینجا به تفریح، همینجا به صبح میاییم تا به بیگاه همینجا چکر میزنیم، نماز خدا همینجا میخوانیم. یک پیام به می جوانا بده، یک پیام. خداوند تمام این جوانا را دیگه آرام داشته باشه، در راه خدا آراسته داشته باشه، شان که خدمت به این خاک و وطن ما بکنن و بشک. تشکر حاجی صاحب خدمتگار وطن هستن. خیر ببینین حاجی صاحب محترم. همین شما هستین که ما هستیم. قدرمن او درنو لیدونکو، د حاجی صاحبانو سره خبرې وکړې، واقعا د دوی قصې خاطرې ډېرې شیرینې وې او ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. ستړی مه شې ورور. خیر اوسې، په خیر راغلی شکردرې ته، ښه خو یې انشاءالله. ډېره مننه. ته څنګه یې؟ نوم دې چی دی؟ نوم مې بختیار ده، د شکردرې اوسېدونکی یم. دا راته ووایه چې شکردرې ته عملا چې دلته تاسو وینئ د کومو ولایتو څخه خلک راځي، هېوادوال راځي او په دې ژمني موسم کې بیا د کومو ځایونو څخه راځي؟ والا نو هر خوا دي مثلا ځوانان دي په چکر راځي کنه، د پروان نه داسې ورپسې راتېر شه، د کابل نه هم راځي، څنګه نور ولایتونه قندوز نه ډېره نه راځي. او اوس زه مې موژدم د هغونه کسان نه راځي ځکه چې سرسبزي نسته ده. ډېره مننه چې موږ ته یې وخت بس مننه، بیا هم ښه راغلی. ټول وطن خیر اوسې. قدرمن لیدونکو، ځوانانو سره مو هم خبرې اترې وکړې چې بل ځوان مو پیدا شته، راځه قري صاحب دخواته راشه چیرې بیخي درک نشته. جوړ خیرت بخیر، ښه جوړ خیرت. داسې د کمرې طرف ته ورتاو شه. نوم مبارک دی، چی شی دی؟ نوم قاری آمد ده. د دا راته ووایه چې دغه سیمه کې دغه
ښکلاوې او دغه ستاسو میلې څومره خوند کوي؟ والا ډېر زیات خوند کوي. اوس زه د غوربند یم، اوس راغلم د ملګرو سره د شاګردرۍ دار کسان راغلم دلته چکر راوستلم بند ته. دلته ډېر زه راځم، د هفته کې یو ځل خو راځم د بند ته یو چکر. کله چې د ذهن خسته شي بند شاه وروسته راځئ؟ او بلکل دا سمه خبر ده. څومره د ذهن تازه کیږي؟ ډېر زیات تازه کېږي ونه دا خوند کوي چې بیخي خوند کوي نو خلاصه. ډېره مننه کور ودان چې موږ ته یې وخت راکړ. قاري صاحب محترم خدای دې مل شه. قدرمن لیدونکو تاسو د ځوانانو خبره ورسره په څنګ کې د مشرانو سپین ږیري خبرې مو واورېدې چې همدې بند ته راغلي او له ښکلاوو څخه یې خوند اخیسته. اوس ورځو یوې بلې برخې ته تر څو په د سپین ږیرو او مشرانو سره د همدې سیمې په کلتور او فرهنګ خبرې اترې ولرو چې دا سیمه او دا ولسوالۍ له ځان سره کوم فرهنګونه لري. اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې څخه وروسته مو مه هېروئ. قدرمن او درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د لاروي خپرونې ته. خدای دې وکړي چې خپرونه مو خوښه شوې وي او تر دې دمه له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو اوس راغلي یو که څه هم د ژمي موسم دی، هغه د باغ هغه د پسرلي یا د شینوالي ښکلاوې نشته، خو بیا هم ژمی له ځان سره ځانګړې ښکلاوې لري. دلته یوه باغ ته راغلي یو تر څو د همدې ولسوالۍ د زراعت او ورسره په څنګ کې د دوی د کلتور او فرهنګ په اړه خبرې اترې ولرو. نو له موږ سره اوسئ. دلته حاجي صاحب هم سره خبرې اترې وکړو. حاجي صاحب سلام علیکم. حاجي صاحب جوړ خیرت دی؟ بخیر خیر ده، خدمت دی، آرامی ده، خیراتګي ده، خیراتي ده، بخیر خیر راغلی یاستئ. بس ډېره مننه مزاحم د شولو. که لیدونکو ته لومړي سر کې خپله ځان وپېژنئ. ملک همایون ملک زاده د شکردارۍ د ولسوالۍ له یو تن ملکانو څخه. ډېر ښه حاجي صاحب محترم. بس راغلو ستاسو خواته. حاجي صاحب خوشحاله اوسئ. نه خواهش کوم، مزاحمت هغه نشته. تاسې به کاشکې وړی راغلي وای د سرسبزه وطن ته. اوس خو ژمی ده، لږ زره سپېره ده، نو وړی په همدې ژمي کې هم ډېره ښکلا لري. حاجي صاحب محترم، طبیعت خو لري. حاجي صاحب محترم په دې باغ کې ګرځو، څه ډول چېرته به مهرباني دلته نور عالي سپین ږیري راغلي، دلته به سره کښېنو، هغوی سره به هم دید ودید وکړئ. که بیا ګرځېدی باغ کې به هم ګرځو، اشکال نشته. تاسې سیمې مالک یې، نو سپین ږیري خو به ډېر درته راځي که څنګه؟ ولې نه، هو راغلي دلته ناست یې ډېره کې، هغوی سره به مې وینو چې د هغې مزاحم نه شو موږ. نه نه خواهش کوم، نه 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 مزاحمت خو نشته. ډېر مهرباني. حاجي صاحب ژوند زندګي څنګه تېري؟ ښه ده، شکر ده. خو ژوند ده، د وطن ژوند ده، په خیر تېرېږي، شپې ورځې دي. سلام علیکم. اجازه است دمی بین شما من بشینم؟ قدرمن لیدونکو لکه څنګه چې ملک صاحب وویلې، نو دوی ته مشران د کلي مشران سپین ږیري د همدې سیمې دوی ته راځي او د همدې سیمې په اړه ورسره خبرې اترې کوي. موږ هم نوره هم نعمت همغه خبر ده چې په دې مجلس موږ هم ور برابر شولو. حاجي صاحب پیل به له تاسو څخه وکړو، اجازه خو ده حاجي صاحب نه به پیل وکړو. اگر اول خود معرفی کنی به بینندای عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اسم ما میر محمد عالم، باشنده قریه کارزمیر ولسوالی شکردره. بسیار خوب، تشکر حاجی صاحب محترم. خوش شدیم که شما را دیدم، یک به یک برابر شد. یک جایی که بروی یک جای یک به یک برابر شد، بسیار دل آدم خوش میشه برش. طبعا تشکر. ما در مدت در اینجا کسی از برنامه تلویزیون که ما در نامده و سر نخورده دیگه. در قدم اول ما از تمام دستاندرکارای برنامه تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید میگیم به قریه کارزمیر. از توجهتان تشکر که تا اینجا شما زحمت کشیدین. بسیار زیاد تشکر. حاجی صاحب محترم، چطور است زندگی در این ولسوالی مقبول شکردره؟ چطور میگذره؟ والا ولسوالی شکردره چنانچه که شما به چشم سر مشاهده میکنین، یک آب و هوای خاص داره.
بخصوص قریه کارزمیر که از ابتدایش تا انتهایش مردم بسیار با عزت با شرف اینجا زندگی میکنه و منطقه سرسبز است. فضل خدا آب و همه چیزایش فراوان است دیگه. سرسبزیش یک چیز خاص خود داره. خب اگه ایره برای ما بگوین که چطور است اتحاد جوانا، به خاطر که جوان قشر بسیار یک قشر مهم جامعه است، اتحاد جوانا در اینجا چطور است؟ اتحاد جوانا خو شکر الحمدلله خوب است، به خاطر که ما از طبعا جوانا از کلانای خود یاد میگیرم. ما یک شورای داریم در سطح شکردره، در سطح کاریزمیر که ما حتی اشتراک میکنن جوانا در شورا و میآموزن از کلانای ما، میآموزن امو رفتار کردار و یکی تاریخ منطقه خود دیگه خوب هستن الحمدلله. اگه ایره برای ما بگوین که دیجا تعلیم و تحصیل جوانا چطور است دیجا؟ تعلیم و تحصیل جوانا دیگه ما در هر قریه شکر فضل خدا مکاتب دولتی داریم و با صورتی مکاتب دولتی ما شکر فضل خدا قریه خود ما 2 مکتب شخصی داریم که همزمان فعال است و مردم خوب است. سطح تحصیلش مردم سر اولادای خود بسیار کوشش میکنه نسبت به گذشته ها. دیگه حالا ما میبینیم از طبقه همی که شکردره ما قسم که همگی در جریان است، بیننده هامون در جریان هستن از این منطقه کاریزمیر شکردره. دکتر ما داریم، دکتران انجینیرها ما داریم و در سطح دولت ما داریم از این خود کاریزمیر یا شکردره که کار میکنن در سطح دولت در مقامات بالا در پست‌های بالا. دیگه خوب است. در سطح علم مردم بسیار کوشش خدا میکنن. بسیار خوب، تشکر. خیر ببینی حاجی صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه رهگذر. اگر در قسمت اول به بیننده خود معرفی کنی و در پالیش بگویی که چطور است ولسوالی شکردره، چقدر اقوام و قبایل در زندگی میکنن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ملک لطف الله است، ملک قریه کارزمیر ولسوالی شکردره. اولا خوش آمدید میگم برای کلتان. کاش که در اون وقت سرسبزی می آمدین. حالا خب برگ درخت گپا نیست، وقت تفریح و گپام نیست که خشک است کل چیز در چند وقت دیگره. دیگه قریه کارزمیر هستیم فعلا که شما هستین همینجا مربوط ولسوالی شکردره میشه. فضل خدا مردمش کلش مجاهد پرور است. بسیار از همه نگاه که حساب کنیم مجاهد پرور هستن. فضل خدا بودن و هستن. در حدود خود کارزمیر 18 قریه است اینجا و تقریبا 70-72 قریه کوچک و بزرگ داره. ولسوالی شکردره در حدود 60 چند ملک داره، 65 ملک داره. دیگه فضل خدا آرامی و گپا همه چیز است. فضل خدا. حاجی صاحب محترم، بگوین که چطور است دیجا در ولسوالی رهبری امی جوانا، زندگی امی جوانا، باز چطور است گپای کلانا را قبول میکنه یا چطور است باز؟ بله طبعا چنانچه که از نام کارزمیر پیداست که کارزمیر در مجموع از ابتدایش تقریبا از زمان احمد شاه بابا به این طرف سادات کارزمیر در قدم اول در اینجا جای به جای شده بود. بالاخره به مرور زمان سایر اقوام دیگه تماما اقوام جابجا شده در کارزمیر همش اقوام نیک، مردمای نیک، مردمای خوبی است که در همه امور با یکدیگر هماهنگی و کارهای نیک را به بسیار صورت خوبش انجام داده میتونه. هیچ کسی که از گپ کسی سرکشی نمیکنه. از خرد به کلان، کلان فهمیدی به خرد شفقت. مردم بسیار به صورت درست زندگی خود پیش میبرن. ملک صاحب که تاسو راته ووایئ چې دلته کومو برخو کې هیوادوالو یا دغه سیمې اوسیدونکو پانګونه ډیره کړې په زراعت کې، په بله برخه کې، او څنګه دی دغه د دې سیمې دغه اقتصادي هغه ډېر د څه شي نه لاسته راځي، د کومې برخې نه ډېر عایدات لاسته راځي؟ شکردره ولسوالي او زراعت پیشه ولسوالۍ ده، باغات دي، ځمکه ده، همدغه عوایدو جمعآوري باغات او دهقانۍ څخه ده. حاجي صاحب محترم، چې دلته د دې ځای سیمه ییز خواړه بیا څه شی دي چې محلي خوراک محلي باز دیجه چی است؟
خوراک محل حالا خب مای رمضان است، کاش که میامدین در بدون رمضان گفتار میبینید گفته کنم براتون ما پخته بکنیم که میدین چی خوراک داریم. خیر قرضتان باشه سر ما. زیافتر شورواست از ما مردم که معمول رایج است در کل افغانستان با قابلی پلو است. امی دو چیز زیافتر رواج است. سلامت آرام باشین. کدام پیام خاص ندارم. تشکری میگم که آمدین گفته کنم ولسوالی شکر را بازتاب دادین در گاز داده برای تلویزیون شما. خیرتون بده، سلامت باشین. دیگه از این ببخشین که برای گفته کنم بر نان چای چیز براتون آوردن نداره. اگه شو باشین گفته کنم جایم داریم اینجا. خود دوستا از گلخانام است، برادر مادر گفته کنم شو قدرتتون میکنیم. گفته کنم برای نما چیز جایی بر ما میسر است. کدام پیام خاص ندارم. تشکری میکنم. خیر می سلامت باشین. خیر ببینین که به ما وقت دادین. از شما هم تشکر. حاجی صاحب کدام پیام داری، کدام گفتنی؟ فقط اینمی پیام ماست که تماما مردم افغانستان فعلا فضای امن و آرامش در وطن است. اگر و همه مردم باید کوشش بکنه که دست به کار شوند، وطن خدا بسازن، آباد بکنن. دیگر به توجهی اصلا باید نباشه در افغانستان، به خاطر از که سالها ما و شما در حالتهای بسیار خراب را تیر کردیم. اما حال به فضل خداوند امارت اسلامی تماما برنامه هایشان روی دست است. دیگه باید از این استفاده خوب شود، استفاده خوب صورت بگیره و مردم بتونه فهمید خود عیار کرده. دیگه از همه ایتان تشکر. دیگه کدام پیام خاص تشکر از شما هم که امی وقت زرینه برای ما دادین. ملک صاحب دتاس هم ډیره مننه کور ودان چې موږ ته وخت راکړو. خیر اوسې. د خبرونې وخت کم دی کنه ډیرې کیسې مې در سره کولې. قدرمن او درنو لیدونکو د خبرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو. له دمې څخه وروسته ورځو د ورور هلته کومه ګلخانه ده، ګلخانه هم ګورو. له موږ سره اوسئ. گلخانه دور است یا نزدیک است؟ گلخانه نزدیک است. گلخانه نزدیک است. دیگه ما گلخانه را اینجا درست کردیم که می گلایی که از طرف زمستان چون قریه کارزمیر که است هوای بسیار سرد داره. هوای بسیار سرد داره. دیگه به مو خاطر ما این گلخانه را جور کردیم که تمام گلایی که ما در باغ استفاده میکنیم همین گلا را ما در اینجا انتقال میتیم. زمستان نگهداری میشه و یک جای برای نشستن هم است. مهربانی پیشنهاد بشه. بسیار یک گلخانه مقبول جور کردین. در اینجا چند رقم گلا است؟ اگه درباره گلا بگوین. بخیر و سلامت باشین. ما اینجا انواع و اقسام گل ها را داریم و انواع و اقسام گل ها را از جاهای مختلف، حتی از ولایت های مختلف. بسیار خوب. ما اینجا داریم. دیگه چند رقم گل است بود؟ والا در حدود مختلف از گل ها. نال ما تعداد مشخص تو گفته نمیتونم که مشخص چه نوع تعداد گل زیاد هست. مقصد انواع و اقسام گل هست. باز نگهداری این گلا چقدر سخت است در وقت زمستان؟ به خاطر که در تابستان خب باز این خوب رشد میکنه، اما در زمستان شاید کم ذره در زمستان به می خاطر که در زمستان گل ها چیش ما بتونیم گل ها را نگهداری بکنیم. یکی خود گلخانه را سرش پلاستیک میگیریم میشه که می هوای سرد داخل نشه. دوم دیگه بخاری داریم که از طرف شبایی که سرد می باشه روشن میکنیم که هوای گلخانه را معتدل نگاه کنه و یک جای بسیار چیام جور کردیم به کسایی که در طرف زمستان بیاین و از اینجا از این منظره و از این آب هوا و از این گرمی که خوش دارن دوست دارن لذت ببرن. یک گپ دیگه است، می آدم که در این رقم یک جای باشه باز هیچ دق نمیشه. ما که فکر میکنم چطور؟ والا شخصا خود ما که هست روزانه یا در هفته 2 بار 3 بار حتما میایم اینجا. یک مجلس داره. ما جوانا که هستیم
شخصا جوانایی که در این محیط منطقه کارزمیر هستند همراه همشان ما ارتباط دارم، دوستای ماستن، میاین میشینیم، مجلس داریم، شبا مجلس داریم، از طرف روز مجلس داریم و از طرف زمستان دیگه جای ما همین گلخانه است. بسیار خوب، بسیار خوب. امی رفاقت، امی دوستی، امی برادری که بین جوانا باشه، اما تو نسل به نسلی میره که وطن ما و شما دیگه هم جور شوه به برادری و چی دیگه هم امی رفاقت زیاد شوه. اگر کدام پیام گفتنی داری کمره در خدمتت است، امی درد دل که داری امی را بگو ببینید داری. به خیر و سلامت باشین دیگه. من کدام پیام خاص ندارم، فقط از تمام جوانا، از تمام بزرگای خود میخوایم که جوانای ما را حمایت بکنن در عرصه تعلیم، در عرصه ورزش، که جوانای ما چون نسبت به کشورهای دیگه هم ما یک کمک تازه هستیم، تازه به سر و پای رسیدیم، که این حمایت بکنن دیگه انشالله وطن ما شما گل و گلزار میشه. ډیره مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړو. کوم ودان خیر چې موږ ته وخت راکړو. تشکر از شما. ډیره مننه. قدرمن او درنو لیدونکو، دغه وطن د ټول داسې ګل او گلزار شي لکه دغه ځوان چې دلته ګلان ایښي دي، او وطن دې همداسې جوړ شي. قدرمن او درنو لیدونکو، د ورور خبرې مو واورېدې، د مشرانو خبرې مو واورېدې، د بند شاعروس په اړه مو معلومات واورېدل، ومو لیدل او ښکلاوې مو یې ولیدې. شکردره رښتیا هم له ځان سره ډېرې ښکلاوې لري. زه به دغه د پای انانس او خدای پاماني همدلته له تاسو څخه وکړم، ځکه چې په ژمني موسم کې بیا په سرسبزه ځای کې خدای پاماني کړل بیا ډېر خوند لري. دا وه زموږ د دې اونۍ د لاروي خپرونه چې تاسو ته م وړاندې کړه. تر بلې لاروي پورې م په پاک رب سپارم چې بیا زه محمد عمران بهادر او زما د قدرمن همکاران چې زحمت وباسي کمرې په برخه کې، په نورو برخو کې د تاسو په درانه چوپړ کې حاضري، په لویه بښونکي خدای م سپارم. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.